افغان ستورمزلي عبدالاحد مومن په 1988 کال کې د پخواني شوروي اتحاد امیر فضایي مرکز ته له دوو نورو روسي ستورمزلو سره یو ځای سفر وکړ او له هغه ځایه د وخت له ولسمشر ډاکټر نجیب الله او له خپلې مور سره په پښتو ټلیفوني خبرې وکړې. نو په دې توګه پښتو ژبه څلورمه رسمي ژبه سوه چې په فضا کې پرې خبرې سوي دي. کله چې ښاغلي مومن له ولسمشر ډاکټر نجیب الله او له خپلې مور سره له فضا څخه خبرې کولې، نو د دوی د خبرو ټول جریان د افغانستان له ملي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېدی. باید تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دښتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري. ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو او اماده یو چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راشي کولی شو هغه سر ته ورسوو. تشکر. همدارس نامتو افغان ستورمزلی ښاغلي عبدالاحد مومن لومړنی مسلمان فضانورد دی چې فضا ته له ځان سره قرآن کریم ولېږداوه او هلته یې تلاوت کړ. عبدالاحد مومن فضا ته د خپل سفر پر مهال د 29 کالو و او په فضا کې 9 ورځې تیرې کړې. عبدالاحد مومن په 1959 میلادي کال کې د غزني ولایت په سردي کلي کې زیږېدلی دی. خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ابتدایه ښوونځي کې ترسره کړي. وروسته د غزني ولایت د سلطان شهاب الدین ښوونځي او ورپسې د کابل په حبیبیه لیسې کې زده کړې وکړي او د حبیبیه لیسې له 12 ټولګۍ څخه فارغه شوی دی. نوموړي د کابل پولی تخنیک انسټیټیوټ کې له 2 کلونو زده کړو وروسته پخواني شوروي اتحاد ته سفر وکړ او هلته 3 کاله د پیلوټۍ په برخه کې زده کړې وکړې. ښاغلی عبدالاحد مومن هیواد ته له راستنېدو وروسته له 1981 میلادي کال څخه تر 1984 میلادي کال پورې په بګرام هوایي ډګر کې د هوایي قواو د پیلوټ په توګه دنده ترسره کړه او وروسته له 1984 تر 1988 میلادي کال پورې د لوړو زده کړو لپاره د کیپ د هوایي انجینرۍ پوهنتون ته ولاړی. کله چې د هغه وخت د شوروي اتحاد او د افغانستان د دولتونو لخوا تصمیم ونیول سو چې له روسي فضانوردانو سره به یو افغان فضانورد هم په فضا کې د شوروي اتحاد امیر فضایي مرکز ته سفر کوي، نو په افغانستان کې 400 کسانو ورته نوملیکنه وکړه چې د ازموینو په پای کې ښاغلي عبدالاحد مومن او ښاغلي محمد دوران ورته بریالي سول او د نورو تمریناتو او ازموینو لپاره شوروي اتحاد ته ولاړه او هلته د 15 میاشتو په ترڅ کې د تمریناتو ترڅنګ ډیرې جسمي او ذهني ازموینې هم ترسره کړي چې په پای کې ښاغلي محمد دوران مریض او د اپنډکس عملیات کوي او له همدې امله له پرواز څخه پاتې کیږي او ښاغلي عبدالاحد مومن له خپلو 2 نورو روسي ستورمزلو سره یو ځای فضا ته پورته کیږي. ښاغلي مومن د 1980 میلادي کال د اګست میاشتې پر 29مه نیټه خپل فضایي تحقیقاتي پرواز د بایکانور فضایي اډې څخه پیل کړ چې 2 ورځې وروسته د دوی فضایي بیړۍ په فضا کې د میر فضایي مرکز سره ونښلول شول او ښاغلي عبدالاحد مومن او ملګرو ته په میر فضایي مرکز کې ښه راغلاست وویل سو.
د سپټمبر پر لومړۍ ورځ دوی په خپلو تحقیقاتو پیل وکړ. له څو ګړۍ وروسته ښاغلي مومند د قرآن کریم تلاوت وکړ. نو په دې سره ښاغلي مومند لومړنی مسلمان و چې له ځان سره قرآن کریم فضا ته وړی و او په فضا کې د قرآن کریم تلاوت وکړ. ښاغلي مومند هلته له ځان سره وړی قرآن کریم او د افغانستان ملي بیرغ مهر کړل. د سپټمبر پر 2مه نیټه ټول په خپل وظایفو بوخت و او ښاغلي مومند شاوخوا 15 ساعته په علمي څېړنو او فلم اخیستلو مصروفه سو. د سپټمبر 3مه نیټه د ټولو په ګډون د طبي، فزیکي او بیولوژیکي څېړنو لپاره ځانګړې سوې وه او په دې برخه کې څېړنې ترسره کړې. د سپټمبر پر 4مه او 5مه د ټولو ترسره سوو څېړنو او تحقیقاتو نتیجې سره راټولي او د سیوز ټي ام 5مې بیړۍ په ځانګړي سیستم یعنی صندوق کې ځای پر ځای سوله. ښاغلي مومند وایي فضا ته زما سفر دوې موخې درلودې، یوه سیاسي او بله هم علمي او تحقیقي موخه وه. په سیاسي برخه کې ما له فضا څخه د نړۍ ټولو چارواکو، د زبرځواکو هیوادونو مشرانو او د افغانستان په جګړه کې ښکېلو خواو ته پیغام وړاندې کړ چې زموږ په هیواد افغانستان کې نورې سیالۍ بندې کړي او جګړه پای ته ورسوي. ما دوی ته په خپل پیغام کې په روښانه ټکو دا خبره وکړه چې موږ افغانان له جګړې ستړي سوي او سولې ته اړتیا لرو. که تاسو زموږ سره مرسته کوئ نو د سولې او ثبات د راوستلو په لار کې مرسته را سره وکړئ. از تمام انسانها و ممالک و خود افغانها خواهش کردم که ما از این ارتفاعات بلند افغانستان در صلح میبینیم، ما با چشم باز و چه تانک نمیبینیم. دیگران به این اساس ما میخوایم که جنگ ختم بتیم، کنیم ما با هم یک جایی شیم و از خارجی ها و جهان دیگه خواهش کنیم تدریس با ما همکاری کنه، افغانها با هم متحد شد و جنگ ختم. دوهمه برخه علمی تحقیقی برخه و دې برخه دوه جزء درلودل. اول په دې برخه کې موږ د طبي تحقیقاتو لمخې د فضانوردانو د فزیکی جوړښت د مختلفو برخو په حق له څېړنې کولې. د بیلګې په توګه یو فضانورد په هوا کې څنګه خوب کوي، د زړه څنګه فعالیت کوي او داسې نورې څېړنې وي. دوهم جزء دا برخه تر ډیره بریده زما دنده وه. ما د ځانګړو تخنیکي وسایلو او کامرو په وسیله د افغانستان د خاورې تصویرونه واخیستل. په دې تصویرونو کې معلومیږي چې په افغانستان کې تر مځکې لاندې کومې زیرمې په کومو سیمو کې شته، تر مځکې لاندې او د مځکې پر سر څومره اوبه لرو او په دې تصویرونو کې هغه سیمې هم معلومیږي چې تل په واورو پوښل شوي دي. له دغو تصویرونو څخه بیا د طبیعي زیرمو په پیدا کېدو او سپړلو کې ښه استفاده کیږي. کله چې ما له فضا څخه د افغانستان دا تصویرونه اخیستل، افغانستان دومره ښکلی هیواد و چې تصور یې نه کیږي. هغه وایي د دې ښکلا لیدل د الوتکې او یا د مځکې پر مخ لیدل ناممکنه دي. له فضا نه د افغانستان ښکلا یوه جالبه منظره او نه هېرېدونکې خاطره ده. اتصال با استیشن میر که زمینی که خاک افغانستان و در مجموع کره زمین خوب مشاهده میشه. مساعش ما در وقت دفعه اول بالای افغانستان آمدیم و دیدیم دیر بدون کدام ظاهر بینی بسیار مقبول بتنیم. د دغه عملیاتو تر بشپړېدو وروسته د شپې پر 10 بجو او 55 دقیقو هغه بیړۍ چې ښاغلی مومند او د ده ملګري ښاغلی لیاکوف پکښې کې وه له میر نومې فضایي سټیشن نه جلا کیږي او د ځمکې پر لور حرکت پیلوي. دوی ته سپارل سوې دنده په 8 ورځو کې پای ته ورسېده. داسې پتیل سوې وه چې د دوی بیړۍ د سپټمبر پر 6مه نیټه د ورځې پر 2 بجو او 15 دقیقو باید ځمکې ته راکښته سي. کله چې غوښتل د ځمکې پر لور راستانه سي، د دوی بیړۍ له تخنیکي ستونزو سره مخامخ سول. دغه پرواز د پلان له مخې باید 8 ورځې دوام کړی وای، خو د تخنیکي ستونزو له کبله دا سفر شاوخوا 9 ورځو ته ورسېدی. یعنی دوی په فضا کې 8 ورځې 20 ساعته او 26 دقیقې پاتې سول. کله چې د دوی فضایي بیړۍ په فضا کې تخنیکي ستونزه پیدا کړه، نو د غربي رسنیو لخوا داسې تبلیغات پیل سول چې د عبدالاحد او روسي ملګري فضایي بیړۍ یې لا درکه سوي او یا هم له منځه تللې ده. The 6 o'clock news from the BBC. 2 cosmonauts, one from the Soviet Union and one from Afghanistan, are marooned in space tonight.
The plight of the Soyuz TM-5 is being watched closely by specialists in the West, and although the Soviets say that all is well, observers here disagree. They think the cosmonauts are in serious danger. If the Russians are able to fire this engine, then the rocket section will fall away and the cosmonauts will land inside this capsule, inside the Soviet Union safely. If the engine can't be fired, then they're stranded in space. دوی د دې بیړۍ د تخنیکي ستونزو د رفع کولو نه وروسته د سپټمبر پر 9 د سیوز ټي ام 15 فضایي بیړۍ له لارې په قزاقستان کې روغ رمټ ځمکې ته راستانه سول. د هغه وخت په شوروي اتحاد کې د ښاغلي مومند او ښاغلي لیاکوف ډیر تود هرکلی وسو او په لوړو دولتي میډالونو او سوغاتونو سره ونازول سول. ښاغلي عبدالاحد مومند په 1988 میلادي کال کې له همدې فضایي الوتنې نه وروسته کله چې کابل ته راورسېدی د دولت او عامو افغانانو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وستایل سو او د شرغلاس او احترام لپاره په زرګونو د کابل ښاریان راوتلي او د سړک پر یوې او بلې غاړې ولاړ او ښاغلي مومند ته شرغلاست وایه او خپله خوښي ورته اظهاروله. همداراز ښاغلي مومند ته د ولسمشر ډاکټر نجیب الله لخوا د برید جنرالي پوځي رتبه او د افغانستان د قهرمان په لقب ورکولو وویاړل سو. ښاغلي عبدالاحد مومند هیواد ته له راستنېدو وروسته بیرته د ارکان حربي پوځي زده کړو لپاره مسکو ته لاړ او په 1991 میلادي کال کې د خپلو مسلکي عالي تحصیلاتو تر پای ته رسولو وروسته افغانستان ته راستون سو. په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ په تشکیل کې د فضایي تحقیقاتو انسټیټوټ جوړ او هلته په تحقیقاتي برخه کې خپل تجربې شریکې کړې. په دې انسټیټوټ کې تر څه مودې کار کولو وروسته د هوانوردۍ او توریزم د وزارت د تخنیکي معین په توګه په دنده وګمارل سو. پر دې دنده د 6 میاشتو لپاره کار ته دوام ورکړ. ښاغلی مومند د 1992 میلادي کال د اپریل په میاشت کې لکه نور اندي او وطنپال هیوادوال د هیواد پرېښودو ته مجبور سو. د آلمان فدرالي جمهوریت ته ولاړ او هلته یې له خپلې کورنۍ سره ژوند پیل کړ. لومړی د څه مودې لپاره د آلمان په یوه فضایي مرکز کې کار وکړ، خو وروسته یې په یوې شخصي کمپنۍ کې کار پیل کړ چې تر اوسه هم هلته کار کوي. ما از دوران طفلی تا وقتی افغانستان ترک میکردم هیچ تصوری نمیکردم که من یک وقتی افغانستان ترک میکنم و با کشور دیگر مهاجر میشم یا با کشور دیگر زندگی میکنم. ما اگر صدها پاسپورت خارجی هم داشته باشم ما افغان هستم، افغان میمانم. ښاغلي مومند 20 کاله وروسته د ښاغلي حمید کرزي د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته سفر وکړ چې په افغانستان کې د ولسمشر حمید کرزي رسنیو او افغانانو لخوا تود هرکلی وسو او ټولو خپل قهرمان ته په ډیرې خوښۍ سره شرغلاست ووایه. پرواز نرانم یا ما در میشتم 9 روز در کاهی دیر وقت مون باندې ډیر عفو غواړم 9 ورځې مال ته تیر کړی او ډیر عفو غواړم ډیر وخت مون باندې تیر شوی دا شهر څوره وخت مو تیر سي چې زوړ څه خو لا شو باندې نه ده ډیر تاسو اجازه ده که دا پرواز ما ځان لپاره دا دغه راکټ ها ما دا ډیر بشک مزدار کار راضی خدا راضی خانه اولی که اونا گفتن این بود که ما وقتی شما با کیهان پرواز میکردیم ما در جهاد بودیم و ما در جهاد به پرواز شما به رفتن شما با کیهان بسیار خوش بودیم و افتخار کردیم. اونا واقعا یک شخص بسیار مهربان بودن و اونا حتی تو علاقه گرفتن که سوالهای بسیار مشخص در حصه کیهان در وقت پرتاب راکت در وقت نشست را کپسول که به زمین برمیگردیم همچنان در کیهان
چه تحقیقاتی رو ما انجام دادیم یا چه وظایفی که ما در اونجا داشتیم. ښاغلي مومند افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له خپل پخواني ملګري جنرال محمد دوران سره چې هغه مهال د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان ولیدل او د افغانستان د هوایي ځواکونو له بیلابیلو برخو څخه لیدنه وکړه. فضا ته د لومړني افغان په توګه د ښاغلي مومند د سفر موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د شریفو او غیرتي خلکو لپاره یوه ډیره په زړه پورې او ویاړلې خبره ده چې زموږ د هیواد په تاریخ کې به په زرینو کرښو د تل لپاره لیکل شوی پاتې وي او ښاغلي عبدالاحد مومند به په تاریخ کې د افغانستان د رښتیني ملي قهرمان په توګه په ډیر ویاړ او افتخار سره یادیږي.